الرحمن الرحیم نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو د زیمبابوې تر زامن راځو شو د یو ای خلاف لومړی لوبه کې افغانستان زړه د خلاصه ورته ماتې ورکړه یاره دا چې همدغسې پوخ ټیم لوبه یې زه خو یم اوس هم 210 کمو زه خو یم چې سم داسې والي وایي چې سټارټ نه هغه ما خو وي ویسټ انډیزیانو غوندې سمې شپږیزې پې ووهئ چې 300 پې وکړئ هغه ریکارډ چې کوم وي هغه باید مات شي نو مونږ خو ویلو ځوانانو ته د موقع ورکړي ځوانان ته چې د موقع ورنه کړه همدغه لوبغاړي د ولوبولو هېڅ مشکل نشته اوس یې باید نور هم ولوبئ پرېږده چې دا خپل ریکارډ چې دا دوی ښه شي کنسسټنسي لیول چې دی ډېر مهم دی چې بل میچ کې هم سکور وکړي بل میچ کې هم سکور وکړي او څومره چې سلیزې وهي هماغونه به د دوی کانفیډنس ښه کېږي هماغونه به دوی ښه کېږي یا څه پوهېږم چې بیکاره ټیم د یو ای تر زامن چې دی یا ترور زامن دا خیر دی لیول ته هم نه دي رسېدلي تر زامنو ته خو ښه دی چې ورباندې سکور وکړي زړه د خلاصه دویم میچ په اړه باندې خپل 11 شریکولو نه مخکې به زه تاسو اول د سټوډنټانو حکومت دوی نه داسې نیمچه غوندې مننه به درنه وکړم ځکه هغه یو وخت کې وایي ګیدړ ته یو ورځ یې زرکه ښکار کړه एकदम یې ونیوه نو زرکې ورته چې ګیدړه نن خو د خدای ډېر غټ نعمت په لاس درغلی ظالم بچه لږ شکر خو وباسه نو ګیدړ چې څنګه دا خوله وازه کړې ده چې شکر دی ګړز زرکه تینې لاړه پاس په خاښ کېناسته چې د خدای نعمت یې خوړلی نه او شکرونه دې ایسته نو موږ هم هغه پوره شکر دغه تینې نه وباسو د کاندار کې د سټوډنټانو حکومت امیر المؤمنین د دفتر نه خاص مولوي صاحب چې نوم به یې نه اخلم هغه کرکټ بورډ ته سر ورښکاره کړی دی دې مولوي صاحب او د سره یو بله کمیټه 3 کسان دا تفتیش کوي نږدې وختونو کې د وزارت مالیې او ادارې امور او مخابرات او دغه ځای کې هغه دغه خلک لرې کړي وو چې هر څنګه خو د حکومت کار دی خو بعضې کسان یې لرې کړه نو هیله ده چې څنګه دا سر وس داسې پوره ورښکاره کړي لږ انشاءالله دغه نور دوی نه د کرکټ بورډ نه ډېر کاغذونه غوښتي دي غواړي به تینې ځکه تاسو ته एकदम وصل ته دوبۍ سره زموږ سیریز دی او الوخیلو ګراوند بیا را پیدا شو دا د الوخیلو ګراوند د فسادي نظام په وخت کې ډیر زیات ځل افتتاح سو همدغسې شي نه به راغونډ شو انجینران به راغله بیا به یو څو لرګي دغسې ودرول غاړې ته تاسو ته ورکړه چې لږ د شرطه وخوځېږم دغه دا څو لرګي به یې داسې ودرول او په دې به یې بیا په زرګونه ډالر وهل چې یاره مونږ خو په دې کار کوو اوس دې حکومت خو کې دې کرکټ بورډ دا چې کوم بعضې دا چکري اشرف او ګونګی زادران واڼې خو یې کړي دي خپله برخه ځکه 3,14,800 د چکري اشرف معاش دی افغانۍ او نور خلک یې په اول تاریخ اخلي دی په 28 اخلي او همداسې د ګونګي زادران او هغه ځان سره خپلې چمچې هم ډېرې زیاتې ساتلي هغوی ته مفتو کې معاشونه ورکوي دوی معاشونه اخلي لوبغاړو ته معاشونه نه ورکوي انټرنیشنل لوبغاړو ته نو نوین الحق فضل حق فاروقي د 2 کاله بین 2 ورځو کې وړ گیا څنګه وړ گیا اخو همدغسې کار وسو چې ته خپله فسادي ته چې خپله غلا کوې پوه شوې جرم کوې زیاتی کوې نو ته به بل ته څه خبرې وکړې هسې چټي بس یو غوغا جوړوله لوبغاړو دغه وکړه چې یاره مونږه پریس دغه لایف ویډیو کو دغه کو خپلو کې ګروپ کې خبره کړې وه هغه بیا دغه ته ورورسېده همدغې خلکو ته نو بیا په دوبۍ کې په شارجه ګراوند کې یو طرف ته چکري اشرف او ګونګی زادران ناست و بل طرف ته دا لوبغاړي مجیب خو اسټرالیا کې دی په منځ کې رئیس احمدزی صاحب ته راته هغه ورته روغه جوړه وکړه او ورته چې خیر تاسې پریس کانفرنس هم مه کوئ تاسې لایف ویډیو دا شي نه مه کوئ او موږ به تاسې نه همداسې بخښنه وغواړو نور چې دی بین هم ختم شو ان او سی به هم درته درکوو چې چېرته لوبېږي هېڅ خبره نشته مجیب صاحب دی په اسټرالیا کې لوبېږي زه پوهېږم چې د دوبۍ میچونه دونه مهم نه دي چې لوبغاړي ورته ولوبېږي خو نوم د افغانستان دی نو ګربز دی نور چې هر څوک لوبېږي هېڅ مشکل نشته چې مثلا مجیب راشي 4-5 ورځې دلته دوبۍ کې تېرې کړي او بیرته بیا بګ بیش ته لاړ شي خیر ضرورت به یې نه خو داسې کولی شي خلک کوي د خپل وطن دپاره نو زمونږ هغه کسان چې تاسې ورته زما ورته اتل خو هغه وخت کې شو چې کله د نړیوال جام وګاټه اوس چې یو چا
همداسې نور میچونه ګټلي زما په نظر باندې فلحال خو اتل نه دي خو ډېر د کرکټ مینوال ورته اتلان یې نو ته یو چاته اتل یې نن اتل دی بیرته دې خاین که بیرته دې راواخیست اتل که دا کرکټ بورډ والا چا هغه فسادیانو چکري اشرف او ګونګي زادران نو انشاءالله د کندهار نه دغه ور باندې مولوي صاحب چې دی نوم به یې نه اخلم ماته معلومات دی سر یې ورښکاره کړی دی او ډېر ژر به دا خلک چې دي د دوی معلومات وشي دا ګز او دا میدان ښه نورې خبرې زیاتې په دوی باندې نه کوم راځم دویم میچ لپاره ګورئ دویم میچ کې اوس چې اول کوم ټیم مو لوبوله دې کې که چینجز کوي او که نه کوي خو یو شی به یې دوی کې چې نور هم تیزه لوبه وکړي پوه شوې ابراهیم زادران په 43 بالونو 555 رنزې دا شي نه خوند نه کوي ته د یو ای خلاف لوبه کوي قربان دې سم ته چرته دغه خلاف نه ساوث افریقې خلاف په سنچورین کې نه لګیا نه د استرالیا خلاف چرته میچل سټارک او پیټ کمنز خلاف په پړد کې لګیا په هغه ګراوندونو کې لګیا چې ټول عمر مده کې تیر شو نو په 43 بالونو قربان دې سم نو د دې په ځای 30 بالونو باندې 50 وکا ته باید پریکټیس وکړې همدا ستا وخت دی حضرت الله زازه एकदम بیا را پیدا کړ زه دومره دغه څه ورکې وایم خو دا د په ځای صدیق اتل زما په نظر خو بل هغه محمد اسحاق چې دی هغه بد نه ښه به دا وایي چې هغه ټرای آوټ شوی وای دغه باندې باید د قیس احمد باندې بالینګ سره ور باندې بیټینګ وشي چې د معلومات وشي دا کس باید د شرف الدین اشرف نه د نبی بدیل چې دی اصل کې شاهد الله کمال دی او یا دغه کس چې دی د الراونډر غوندې په ټیم کې راتلی شي ګورو بچ دوی زما په نظر که چېرته یو کس نیم د حضرت الله زازه دوی چینج کی نن گیم د پاره باقي چې دی هیڅوک هم دوی دغه کې نشته چې تغییر به ورته ورکړي خو زما د خوښې 11 صدیق اتل رحمان الله ګربز اوپننګ وان ډاون دی محمد اغا اسحاق رحیمی څه دی هغه دی واچي نمبر 4 د ابراهیم زادرانی د رحمت شاه دی خلکو ضرورت نشته فعلا نمبر 5 دی دغه د عظمت الله عمرزی نمبر 6 محمد نبی چې ریسټ والی خبي خو کېدای شي وای نه خو زما په نظر باندې نمبر 6 دی کیس احمد شي نمبر 7 دی کریم جنت واچي نمبر 8 دی خامخا نبی اچا خو نبی بدوی چې زما په نظر باندې یو بل دغه دی ټرای کې د شرف الدین اشرف چې دا غز او دا میدان چې د یو ای خلاف نمبر 9 دغه نور احمد شي نمبر 10 فضل حق فاروقی and 11 نوین الحق که چېرته دوی غواړي چې فضل حق فاروقی کینې یا نوین کینې یو کس هغه عبدالرحمن ټرای کوي یا بل فاز بالر دا به بده نه وي ځکه همدې وخت یو میچ باید یو پلیر تم ورنه کې چې ته ورته دریم میچ ورکوي او دویم کې موقع نه ورکوي ځکه په یو میچ کې دغه معلومات نه کیږي ګورو د افغانستان ان شاء الله زما په نظر باندې ګوره یو ای کې هم دغه محمد وسیم چې دغه ورکې ښه پلیر مخکې و اوس خو بیخي حالات د دم خراب شوي دي پروسه کال خو نو دغه یو پکې پلیر دی باقي داسې خاص پکې نشته غایان افضل یا دا خلک خو هغه موږ چې یو 200 رنزي وکړو هغوی د چیزینګ والا ان شاء الله نه دي نو د افغانستان د بریا په هیله باید کوشش وکړو چې په اتفاق او اتحاد وسو د کرکټ مینوالو موږ د افغانستان د کرکټ خیر غواړو نور مو هیڅ مطلب نشته دی نو چې کوم چمچې ممچې راځي دلته لیکنې کوئ لاس مخلاص توره متیرا تاسې به ستړي شئ خو موږ همت نه بایلو زنده باد افغانستان او د افغانستان کرکټ ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان سلام علیکم